په بیلګې د پښتنو د کلتور هغه وړاندې کو، د میرمنو په اړوند وغږیږو، زمونږ نوي نسل سره دغه مرسته وشي چې د هغوی فکر روښانه شي، نو دا به د هغوی لپاره ډیر ښه وي، ځکه چې مونږ خو تل په پښتو غږیږو خو پښتو ته کار نه کوو، دغه ستونزه ده. نو کوشش به دا وکړو چې له دې وروسته په پښتو باندې کار وکړو، پښتو ته خدمت وکړو او خپله ژبه ژوندۍ وساتو. ما خپله یو کیسه لیکلې ده د ژوند، زه غواړم چې هغه ډیره لنډه کیسه ده، یو تجربه غوندې ده، غواړم هغه تاسو سره شریکه کړم. ما راخیستې ده دلته، ځان ته مې پرنټ کړې ده او د کیسې په ډول به تاسو ته وایم، خو البته دا ځکه تاسو سره شریکوم چې تاسو د دې پیغام واخلئ او د دې پیغام تاسو ته رسوم چې د میرمنو په اړوند ده. نو زه به دغه شروع کوم او موږ سره ملګري راغلي دي او ما کیسه راخیستې ده. دا کیسه د کال 2004 ده. نو د دې عنوان دی د عمر بند سزا. زه 14 کلنه وم او په 9مې ټولګۍ کې مې سبق ویلو. د بلوچستان کوټه ښار په یو کرایي کور کې اوسېدو. د کور مالک د کندهار و. 4 کورونه یې څنګ تر څنګ جوړ کړي وو. یو کور یې بیله لاره درلوده چې بلې کوڅې ته وتله او 3 کورونه یې نور په یو ګډ ګراج لاره درلوده. موږ د کور دروازه هم په دغه لوی ګراج کې وه، کوم چې په ګډ ګراج کې را خلاصه وه. دغه ویډیو نورو سره شریک کړئ چې نورو ته ورسیږي دا مهال. ښه، نو زموږ څنګ ته ګاونډي یو کور زموږ د کور د پاسه جوړو. هغه کور کې زما استاده اوسېده چې راته د قرآن زده کړې کولې. د هغې ژوند کیسه به هم بیا تاسو ته وروسته ولیکم او ستاسو سره به شریکه کړم. په دې کیسې کې ما نومونه نه دي اخیستي ځکه چې نه غواړم د هغوی نومونه شریک کړم. زموږ څنګ ته ګاونډي د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکي وه چې د 2001 کال وروسته کله چې د طالبانو رژیم نسکور شو نو هغوی کوټه ښار ته راکډه شوله. د هغوی کور کې 4 میرمنې او 3 نارینه وو. یوه مشره ښځه، د هغې 2 انګیاندې، یوه پیغله لور او 3 زامن. میړه په کندهار کې خپل کور کلی کې اوسېدو او کله ناکله به خپل د کور یا د کورنۍ لیدو لپاره راتلو. زامن به هم افغانستان ته ډیر تګ راتګ کوو. هغوی د طالبانو د ډلې څخه وو او هلته یې د افغانستان نوي حکومت سره خپله جګړه مخې ته وړله. یوه انګور یې ناوې وه، لای بچي هم نه درلود. ډېرې ښې میرمنې وې. زما مور به هم کله ناکله ورسره بانډارونه او مجلسونه کوله. د دې کورنۍ عجیبه سخت قانون و. که څه هم د ډېرو کلونو وړاندې کیسه ده، خو دا ځینې خبرې مې داسې په یاد دي لکه همدا شیبه. د اختر شپې ورځې به شوې او د دغه کور نارینهو به له بازاره څخه د ټوکر یا د ټوټو تان یا توپ د خپل کور میرمنو د اختر جامو جوړولو لپاره راوړه. که څه هم د ټوټو رنګ یا ډیزاین به یې نه و خوښ، خو دغې میرمنې به مجبوره وي چې له همغه ټوټو څخه ځان ته کالي جوړ کړي یا جامې جوړې کړي. زه به حیرانه وم چې دوی نه د جامو دکان او نه بازار لیدلی و، خو تر هغې هم حیرانونکې کیسه دا وه چې د دوی له خولې مې هیڅ کله شکایت نه اورېده. د اختر د راتلو تر ټولو لویه خوشحالي یې همدا وه چې د اختر په شپه به یې نکریزې خشتې کړې او د اختر په ورځ به یې لاسونه او پښې سره کړل. د هیڅ چا کره به نه تله او نه به هم څوک کور ته ورتلل. زه به ښوونځۍ ته تلم او د هغوی د کور پیغله جنۍ ښوونځۍ ته نه تله او له ما به یې پوښتله چې ښوونځۍ کې څه زده کړې کوې؟ استادان مو څنګه دي؟ زما کتابونه به یې لیدله. ما چې به ورته د خپلو سبقونو یا خوندکیو کیسې کولې نو داسې به یې راته غوږ و لکه چې یوه افسانه اوري. ډېر به یې ښوونځۍ ته د تلو خواهش و، ډېر به یې زړه کېده. د دغو میرمنو روزانه ژوند هم ډېر زیات سخت و او ستړی و. بیټک به یې تل د میلمنو څخه ډک و
او په ورځ کې به یې تر 40 هم زیاتې ډوډۍ پخولې. ټوله ورځ به یې پخلی کول او لوښې به یې مینځلې. کومه ورځ چې به یې میلمانه نه درلود نو هغه به د دوی د میلې ورځ وه. مازدیګر به یې حویلي یا کور انګړ جاړو کو او یو پلاستیکي فرش یې درلود، هغه به یې هوار که او شنې چای به یې باندې کړې او د پلمیټو سره به ورته ناستې وي او لاسي غاړې به یې ګنډلې. کله چې به یې نارینه پر کور نه و نو د ګراج لویه دروازه به یې قلف کړه او زموږ په ور کې به ولاړې وې او زما مور سره به یې کیسې کولې. که څه هم زما مور به ورته ډېر ویله چې راشئ چای به وڅښو، خو هغوی به له دې ډارېدې چې که نارینه یې ورخبر شوه نو قیامت به شي. کله چې به د ګراج دروازه وټکېده نو دوی به له دې په خاطر چې څوک یې د قدمونو یا پښو غږ وانوري، دوی به خپلې څپلۍ په خپو کولې نه او دا به یې وباسلې، په لاسو کې به یې ونیولې او بیا به یې د کور په لور منډه کړه. څه موده تېره شوه او کشره نجور یې امیدواره شوه. هغه ډیره کمزورې وه، تل به ناجوړه وه. خواښې به یې ویل بس په امیدوارۍ کې ښځې همداسې ناروغه وي. خو کله به یې هم د ډاکټر مخ نه لیدو. د هغوی کورنۍ کې ډاکټر ته تلل د اسلام د چوکاټ دایرې څخه بهر خبره وه. یوه ورځ زه په پخلنځي کې وم او لوښې مې پرېولې چې یو څوک د کور په ورخطایي ټکوي. زه په منډه ورغلم او دروازه مې خلاصه کړه. د ګاونډي کور مشره ښځه ولاړه وه او ما ته یې ویل هله مور، هله مور ته دې غږ وکړه، هله مور ته دې غږ کړه. مور مې هغه ورځ جامې مینځلې، ورمنډه مې کړه. ما ویل راشه مورې چې ګاونډۍ راغلې په کاره یې. مور مې ورسره کور ته ولاړه او ما ته یې هیڅ هم ونه ویل. زه ډیره پریشانه شوم او هره شیبه انتظار وم چې مور به مې کله راځي او دا چې څه پیښه به شوي وي. مور مې ډیره وځنډېدله. شاوخوا 4 ساعته تیر شوه. نور مې طاقت ونه شو او لاړمه د هغوی کور ور مې ور وټکاوه. یوه شیبه وروسته مې مور راووتله، له سترګو یې اوښکې تویېږي. ما ویل ولې ژاړې مورې؟ هغې په ژړغوني غږ راته وویله چې د ګاونډۍ د انګور 2 زامن پیدا شوه، خو دواړه څو شېبې وروسته له زیږېدنې مړه شول. زه چې لا د هغوی په ور کې ولاړه وم د هغې مور ژړاوې مې اورېدلې چې د خپل ماشومانو د راتلو لپاره یې شېبې شمارلې او اوس یې ورته هغه ګلالي تنکي ماشومان مړه په غېږ کې ورکړه. آیا په نړۍ کې داسې کوم جرم شته چې سزا یې دومره بېرحمه وي؟ هغه ښځې داسې کوم جرم کړی و چې دا سزا یې ورکړله. په ګڼ شمېر هېوادونو کې د یو مجرم لپاره تر ټولو لویه سزا د عمر بند یا قید سزا ده. که څوک یې وژلي هم وي له دې څخه نور لویه سزا نشته ورته. دغې مېرمنې په دې نه پوهېدې چې په داسې یو سزا محکومې دي چې د عمر بند سزا نومیږي. دغه هغه لنډه کیسه وه چې تاسو سره مې شریکه کړه. دې کې د مېرمنو په ستونزو، د مېرمنو په حق باندې ما غوښتل چې تاسو ته پیغام وړاندې کړم چې هغه حقونه چې حتی د مېرمنو لومړي حقونه دي، بنیادي حقونه دي، هغه له هغوی ته نه دي ترلاسه. ډاکټر ته تلل، د هغې څخه د هغې اولاد لکه اخیستل، دا نه پوهېږم چې دا ولې داسې یو ناوړه دود باید زموږ په ټولنه کې وي. نو په دې هیله چې تاسو ته دغه پیغام در رسېدلی وي او دغه ویډیو که چا نه وي لیدلی زه به یې پر پاڼې باندې پرېږدم او بیا کولی شي چې دغه ویډیو وګوري. البته موږ سره پیغامونه را روان دي، خو فدا پکتیانی صاحب دی، هغه لیکلي دي چې ودې ژړولم. نو بخښنه غواړم پکتیانی صاحب چې خدای مکه تاسو مې خفه کړي اوسئ. ظفر نوري دی، وی سټی بلسډ. ډېره مننه نوري صاحب، ژوندی اوسئ. ملکه شهید خور مې ده، هغه هم له کابله څخه دا مهال آنلاین ده او هغه هم داسې یو ژړغونی اسماعیلي را لېږلی دی. نو
ملو خوري خفه کېږم او نه پوهېږم چې هغه وخت خو ملو وړه وه چې دا به په یاد وي او که نه. او شیر رحمان وزیر صاحب هم لیکلي دي چې سترګې مې له اوښکو ډکې سوې. نو په دې هدف مې دا کیسه تاسو ته نه ده وړاندې کړې چې تاسو وژړم خدای مکه، خو په دې هدف مې وړاندې کړه چې د ښځو حقونو ته پام وکړو چې میرمنې کوم حقونه لري په دې ټولنې کې، که زموږ ورونه نارینه هغوی چې یعنې خپله د هغو میرمنو د کور غړي دي، که هغوی ورسره ونه درېږي ملاتړ یې نشي، نو هغوی به کله هم په مخ نشي تللی، خپل حق نشي ترلاسه کولی. نو د یو میرمنې حق خبره چې موږ کوو د هغه حق لومړی د هغې د کوره پیلېږي چې په کور کې ورته حق ورکول شي، یو ورور ورته حق ورکړي، پلار ورته حق ورکړي، مور د هغې په حق پوه شي او مور د هغې ملاتړ اوسي. که د هغوی پلار وایي چې نه زه خپل لور ښوونځي ته نه پرېږدم، هغه مور باید خپل د لور په حق پوه شي او د هغې پلار سره وغږېږي چې زه غواړم چې زما لور لاړ شي مکتب ته یا ښوونځي ته. نو دا هغه ټولې خبرې دي. بیا هم کله ناکله به په ژوندۍ بڼه راځو، ځینې ادبي مسایلو باندې به غږېږو او په دې هیله چې تاسو هم موږ سره ځینې خبرې شریکې کړئ او راشئ. زه به ستاسو پیغامونه لولم او کولی شم چې که تاسو داسې څه ښه لیکنې وي هغه هم شریکې کړم پر پاڼې. نو دا مهال به ستاسو نه واخلو اجازت، ځکه چې دلته د شپې 11 بجې او 6 دقیقې دي. نو زه مخکې د خپرونې نه راکته شوم د سټوډیو نه او اوس ځمه کور ته، د کور په لور به روانېږم په خیر. نو تاسو ته ښې شېبې غواړم، هلته سهار دی په سیمې کې، تاسو ته ښه ورځ غواړم او سرلوړه اوسئ. مننه کوم بیا هم ستاسو نه چې تاسو دغه ویډیو را سره لیدله، دغه فیسبوک لایف کې را سره ملګري شوئ. ژوندي اوسئ.